جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ننګرهار ولایت مقام کې په خپل لاس نیالګي کېښودل. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ننګرهار ولایت مقام کې په خپل لاس نیالګي کېښودل. نوموړي د دې ولایت مسؤلین ته هم سپارښتنه وکړه چې د همیشه بهار سرسبزۍ ته لا ښه پاملرنه وکړي. د یادونې وړ ده چې جمهور رئیس ننګرهار ته نن سهار 6 بجې راورسېده. نوموړي سره د مشرانو جرګې رئیس، ملي امنیت سلاکار، یو شمېر وزیران او نور لوړپوړي چارواکي ملتیا لري. ولسمشر با د ننګرهار والي، ختیځ زون نظامي شورا غړو، میرمنو، علماو او قومي مشرانو سره بېلابېلې غونډې ولري. همداراز با د ننګرهار ولس سره هم یو عمومي غونډه ولري.